داود کلکاني وایي احمد مسعود د هغه سناتور ملاتړ کاوه چې سمنګان یې پر طالبانو خرڅ کړ. په سلامونو مو هرکلی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په جمهوري نظام کې د سمنګانو وروستی والي داود کلکاني د امریکا غږ په کاکتوس خپرونه کې د ایبک ښار د سقوط په اړه له ځینو حقایقو پرده پورته کړې ده. هغه خپرونه چې تېره شپه خپره شوه، کلکاني پکې ویلي و زه په ایبک ښار کې وم، له ځان سره مې درک کړه چې د مشرانو جرګې غړي او سمنګان کې د نامسؤله وسلوالو قوماندان محمد آصف ستونزه جوړیږي. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د مشرانو جرګې له مرستیال محمد علیم یزدیار سره مې پرله پسې اړیکې ونیوې. هغوی دواړو راته ډاډ راکړ چې سناتور محمد آصف به هیڅکله له جمهوریت سره خیانت ونه کړي. هغوی یو صادق انسانان دي. اما وروسته خبر شوم چې دغه سناتور د شپې لخوا ټول طالبان په پټه ایبک ښار ته دننه کړي وو او سمنګان یې له مقاومت څخه پرته پر طالبانو خرڅ کړ. نوموړي زیاته کړې چې د احمد مسعود او محمد علیم یزدیار په ډاډ یې سناتور محمد آصف باندې اعتبار کړی و، خو هغه له سمنګان سره خیانت وکړ. دا په داسې حال کې ده تر دې وړاندې هم په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازي عباس ابراهیمي زاده ویلي و چې عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم په شمال کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي لپاره مرکزي حکومت څخه میلوي. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.